بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. درنو د عقیدوي درسونو خاغلو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا دی بیا ستاسو خدمت ته حاضر شولو ترڅو د عقیدوي درسونو پاتې برخه هم د تاسو سره شریکه کړو. الله دې زموږ ذهن په برابر کاندي او بیا دې الله ټولو ته د عمل توفیق نصیب کاندي. فرمایي علم ارشدک الله تعالی لطاعته، پوهه شه الله عز وجل دې خپل لارې د تابعدارۍ ته سم کا. پوهه شه په دې معنی چې ان الحنیفیة ملت ابراهیم، چې هغه حق دین او عقیده چې هغه دین د ابراهیم علیه السلام، چې الله عز وجل د ډیرو انبیاو نمونه ذکر کړي دي او بیا محمد صلی الله علیه وسلم ته ویلي دي اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده. دغه پیغمبران علیهم السلام دروغ او سم لارې لارویانو په سم دین باندې روانو، ته د هغوی په درسته لار ته هم پسې ور روان شه. نو دغه ملت ابراهیمي هغه دا دی چې په اخلاص سره سړی یوازې د یو الله بندګي وکړي، ان تعبد الله وحده مخلصا له الدین، چې ته د الله عبادت وکړې ای بنده مسلمان یوازې د یو الله په داسې حال کې چې په ډېر اخلاص سره ته منونکی د دین د الله عز وجل شي. نو د ابراهیم علیه السلام ملت او عقیده هغه توحید او یووالي عقیده و په رب العالمین باندې چې الله واحد لا شریک دی. وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم، او په دغه ملت ابراهیمی چې د الله بندگی ده، د یو الله عبادت ده، دا هغه څه دي چې الله په ټولو خلقو ته امر کړی دی او خلق پیدا کړي دي د خپل عبادت لپاره. الله عز وجل فرمای بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. د سورة الذاریات شپږ پنځوستم لمبر آیت کې الله فرمای او ما ندی پیدا کړي پیریان او انسانان لیکن د دې دپاره چې زما عبادت وکړي او ما واحد لا شریک وګڼي. علماء کرام فرمای معنا د یعبدون د یوحدون، چې دوی ما واحد لا شریک وګڼي. د الله عبادت دا دی چې د الله سره شریک جوړ نه کړی شي. واعظم ما امر الله به التوحید، لوی هغه څه چې الله عز وجل په محمدي امت ته امر کړی دی هغه توحید دی. توحید معنا یوازې د یو الله بندگی کول، وهو افراد الله بالعباده واعظم ما نهى عنه الشرک، او لوی هغه څه چې الله د هغې نه پابندي لګول ده او ممانعت اعلان کړی ده دا ده چې شرک مه کوئ، شریک د الله سره مه جوړوئ. وهو دعوة غیره معه، او د شرک معنا دا چې سړی د الله سره بل څوک راوبلي په داسې حال کې چې د الله سره شریک نشته، چې دا موضوع به په بل درس کې هم واضحه شي انشاءالله. وصلی الله تعالی علی نبینا محمد.